محصلين وارونو عمر رضی الله عنه یو ورځ مدینه منوره کې له خپل کور نه راووت او د جمعې ورځ وه. اراده یې وه چې د جمعې خطابت وکړي. کله چې مسجد نبوي ته نږدې راورسېد، اوس هم چې مسجد نبوي ته لاړ سي او مسجد نبوي کې یو د مخې طرف ته یوه کوټه ده، داسې دوه ورسۍ لري. دا د عباس ابن عبدالمطلب رضی الله عنه کور. دلته چې راورسېد نو د عباس رضی الله عنه په کور کې دوه د چرګې بچان حلال کړي وو. موږ خپله پښتو کې ورته چرګوړي وایو، په فارسي کې ورته چوچای بچا، د چوچای مرغ، نو بچای مرغ یا چوچای مرغ دا یې حلال کړي ول. نو په ناوه کې وینې راتویې سوې. عمر رضی الله عنه لاندې تر تېرېده، نو هغه د عمر صاحب په کالیو راتویې سو. عمر رضی الله عنه داسې د ناوې ته خیز ور واچو، د ناوه یې په مځکه وویسته. عمر رضی الله عنه بېرته کور ته تاو سو.